ګرانو مینوالو زه یم ماښام او دې ټایم کې جمال افریدي ما سره موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې طبیعتونه الله کرم د الله مهرباني. دا راته ووایه جناب چې دې ټایم کې د کومې ډرامې په سیټ باندې موجود یې؟ دا خبره داسې شوه چې لکه ته اوس ما نه تپوس کوې چې چېرته ولاړ. اصل کې خبره دا ده چې موږ د مزدور په سیټ ولاړ یو. یو نوې ډرامه ده او ډېره ښکلې سټوري ده او په هغې کې مکالمې خو زما بلا خوښې شوې او په دې کې فنکاران هم ماشاءالله ډېر سنجیده فنکاران لکه چې میم مخلص هم دی پکې، دغه شانتې هغه فرید سوز هم دی، تاسو هم پکې کار کوئ او د خیره سره نادیه خیال هم ده، بیا پکې یو بله جینۍ ده راشه که ته ګلالی بلکل جي ګلالی A1 کرکټرې دي ښکلې د دوی یو بل داسې کرکټرې دي چې په هر کرکټر میسج دی. زما خپل کرکټر پکې یو داسې دی چې یو دوست دی او دوست همغه دوست دی چې لکه یو دوست دپاره ښه لارې ګوري. امید لرم چې دا ډرامه به تاسو ضرور خوښوئ. او دا راته ووایه ماما چې دا ډرامه به د کوم چینل نه ریلیز کېږي؟ حاجي بلکل دا نادیه خیال حاجي بلکل نادیه خیال پروډکشن نه به ریلیز کېږي. خامخا یې وګورئ او یو خبره بله کوم مړه تش کتا سره خو هېڅ هم نه کېږي که نه چې تاسو تش ګورئ ښکلي لایکونه ورکوئ کومنټس یې ورکوئ او خامخا یې ملګرو ته شیر او کوئ. مینوالو دا سپورټ ما به تاسو پرې کړي انشاءالله څنګه چې تاسو زموږ مخکې ډرامه سپورټ کړې وه او لایک کړې مو خوښه کړې مو نو دې پورې امید لرم چې تاسو به دا ډرامه هم خوښوئ او موږ ته سپورټ راکوئ. بلکل ستاسو سپورټ نه بغیر آیم هیڅ نه. ماما پکې ګورې راته انګریزي مو ویله. ها بلکل بلکل خوشحاله اوسئ. تل آباد.